اوسو شونډو سویلې د لراوړم او ته ګل وای جانان زه سپرلې د لراوړم او که ګلونه او میوې رانه د سواد غواړي لالیا که ګلونه او میوې رانه د سواد غواړي لالیا د ځان سره غوزان او مرخنې د لراوړم دا وخت ولاړ یم په ګبینجبه کې حمزه خان را سره هم موجود دی او ماشاءالله داسې زبردست ویو ده او داسې زبردست موسم دی چې 15 منټه پس باران او 15 منټه پس نور ده د الله قدرت یو کرشمه ده امید لرو چې تاسو دا ویډیو به تاسو سره موږ شیر کوو امید لرو چې تاسو به یې خوښه کوئ ځکه چې دا موږ سپیشل د مسافرو دپاره او خاص کر مسافرو ته ډالۍ وي دا مهال موږ موجود یو ګبینجبه کې زموږ سره په چکر راغلی دي فهیم خان عراق شاه او د عراق شاه خوږ زوی محبوب علي شاه محبوب شاه چې دی ډېر ورانی شروع کړي دي او چې کله ویډیو شروع کو نو بیا داسې لکه دی چې چاړه دی چاړه یې د سره خبرې نشي کولی خو چې کله ویډیو بند کړو نو بیا هغه ورانی شروع کی او هغه شرارتونه شروع کی چې مونږ تیم تنګ راشو چې خدای پاک دام ولې راوستو نو امید لرو چې دا ویډیو تاسو خوښه کوئ او ضرور به یې خوښوئ ځکه چې مونږ راغلي داسې ځای ته یو چې پرسکون ایریا او کچرې په دنیا کې جنت لیدل غواړئ او هغه هم په خپلو سترګو نو راشئ ګبینجبې ته بعض زمونږ ملګري دي هغوی دا تاثرات خورئ چې بهی څه نشته او لاره خرابه ده نو لاره نه ده خرابه زما وروره لاره د ګبینجبې د پونچ کېدو د ګبینجبې ته د انټر کېدو پورې ښه ماشاءالله داسې روډ دی لکه څنګه چې دا نوي موټر وې جوړه شوې ده خو بدقسمتي دا ده چې دا کیلومیټر لار ده کم چې برټاپ ته راخیږي نو دا خو خرابه ده ځکه چې بارانونه دي په دې هم کار روان دی هغوی ته هم ګناه نشته انتظامیې ته خو مشکل ځکه دی چې یو ماشاءالله دونه ټورست دي چې یا به کار کېږي او یا به ټورست بندېږي نو چې مشکله ده ځکه چې دا ګاډي راخیږي نو روډ خو نشي پخېدی ځکه چې ماشاءالله داسې دومره ګڼ تعداد کې ټورست موجود دي او مونږ به هم کوشش وکړو چې ټورستو سره خبرې وکړو او هغه هم تاسو سره شیر کړو ځکه چې کیمره هم ده دا خو د کیمرې چارجر میمري دا خو موږ په خپلو ویډیوګانو پول کړه نو یوټیوب دپاره به کوشش کوو چې یو شارټ مختصر غونتې کلیپونه والو او ملګرو سره خبرې وکړو دا وخت تاسو کتلی شئ عراق خان هم موبایل راغستی فهیم خان ویډیو کوي او ماشاءالله ډېر زبردست ویو ده او ټولو ته دعوت دی زما د طرفه پول ګارنټیز ورکوم چې لاره اوکې ده بالکل اوکې ده پرسکون ایریا ده سیفټي هر څه برابر دي لاندې سیکورټي انتظامیه هر څه موجود ده د ګاډي ټینشن منالی لاندې ودروئ ښه مزیدار ښه بېغمه راوخېږئ خپل سیر سپاټه وکئ بیا ځئ او بل دا چې لاندې پارکینګ سیسټم هم موجود دی هوټلې هم دي دلته برم خوراک څښاک هر شیز ښه پروټوکول ښه برابر میلاویږي نو امید لرو چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي او دا وخت ورېځې بیا دي نري څاڅکي شوه نو ما خو تاسو ته پیله ووي چې 15 منټه باران او 15 منټه انور دې ته وایي د الله قدرت د الله هغه کرشمې او که ستاسو یقین نه راځي نو هم زه بیک کیمرا اوس ویډیو دغه کوم شروع کوم انشاءالله تاسو به وینئ دا اوس باران وشو دغه اوبه ډنډ شوې او زه دا وخت چې روان یم هم نری اوبه دي په دې کبل کې نو راځئ تاسو سره دا ویډیو خدای رایات کو ټول شپه مې جنماز خور کو خدای رایات کو ټول شپه مې جنماز خور کو د ناکام عشق په خاتمه مې جنماز خور کو او یو د رزق ذریعہ بل جذبه د ایمان یو د رزق ذریعہ بل جذبه د ایمان کوټر اساس په باجه مې جنماز خور کو یو شیبه مې پر باب کې حمد وغږو وعیز بیا یو شیبه مې جنماز خور کو او لار د پنشیر و په وګمه مې فاتحه لوستله طالب لار د پنشیر و په وګمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جنماز خور کو نهر شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه نهر شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه سخته یخني وه په یوه مې جنماز خور کو او حیا مې تله خلکو زما په ایمان شک کولو حیا مې تله خلکو زما په ایمان شک کولو په خپله ماته دروازه مې جنماز خور کو کاروان مومند نور مخ د پترول مر تورو
د خپل غزل پاینه مې جنماز خور کو د کاروان مومن سے په دغه غزل باندې زه ورځې بامیر چې دغه بلنه ورکوم چې راشي او خپل خوندور کلام زموږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دراغلو میلمنو د لیکوالانو ادیبانو شاعرانو مننه کوم. السلام علیکم. زه خپل استاد واحد زمان صاحب ته دا شعر ډالۍ کوم چې ماله مې درمان په ګوتو نه راځي، ماله مې درمان په ګوتو نه راځي، زلفې د جانان په ګوتو نه راځي، کڼه پسې وړم هغه کلي ته دلته مې خوبان په ګوتو نه راځي. او څومره موده وشوه چې جدا یو مونږ، څومره موده وشوه چې جدا یو مونږ، روغې له انسان په ګوتو نه راځي. او چټکې ترې زده کم ورته کښېنمه، چټکې ترې زده کم ورته کښېنمه، ماله شاعران په ګوتو نه راځي. چټکې ترې زده کم ورته کښېنمه، چټکې ترې زده کم ورته کښېنمه، ماله شاعران په ګوتو نه راځي. او لاړمه شامسته درې څلور ورځې، لاړمه شامسته درې څلور ورځې، هلته هم زمان په ګوتو نه راځي. مننه مننه. لاړمه شامسته درې څلور ورځې، لاړمه شامسته درې څلور ورځې، هلته هم زمان په ګوتو نه راځي. ډېر ښه. ربا دې آباد لري دې خاد لري، ربا دې آباد لري دې خاد لري، داسې بل پوهان په ګوتو نه راځي. او امیره پسې زما ما لیدلی دی، امیره پسې زما ما لیدلی دی، بیا مې قدردان په ګوتو نه راځي. مننه ډېر مننه. ډېره زیاته مننه د امیرزی بامیر چې دغه خپل کلام یې زموږ سره شریک کو، په خصوصي توګه یې زمان صاحب ته ډالۍ کو. هسې مې وخت ځان له برباد کو، هسې ستړی شومه، هسې مې وخت ځان له برباد کو، هسې ستړی شومه، ستا یارانه د شوي ټالو یارانه هم نه وه. او دا چې د تیر وخت نه بیزاره یو دا مونږ ښه نه یو، داسې بې خونده او برباده زمانه هم نه وه. او وخت د دې دور د فرعون نه ځان پسې ویستی دی چې په سړو کې انقلاب له یو دانه هم نه وه. او دا شعر دی چې غزل له تاړو ټکي ګډوډو او خوله وموه، غزل له تاړو ټکي ګډوډو او خوله وموه، او د لفظونو په توهین څه جرمانه هم نه وه. لار ناشنا خلک پردیو لیده څنګه شوی وی، لار ناشنا خلک پردیو لیده څنګه شوی وی، بل ستا په چم کې د اعظم څه ټکانه هم نه وه. په دغه شعرونو باندې زه بلنه ورکومه سید بخت جلال صاحب ته چې راشي او خپل خوندور کلام زموږ سره شریک کړي. بخت جلال ډیره مننه ملګرو د پنجابي په دې دشتو صحراګانو کې ناسو د مزې او خوندونه ترې اخلو. او بیا په محترم واحد زمان صاحب هم ناسته او د دې په اجازه باندې د پنجابي په اړه مې یو څو شعرونه لیکلي دي. دا چې ډېرو ستړو لدم ګبین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموع ګبین جبدا رون سهار ورله د مینې سندریز خیالونه راوړل رون سهار ورله د مینې سندریز خیالونه راوړل سندریز خیالونه راوړل پانګی انګی आवाज کې زمزم ګوین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموع ګوین جبدا. ډېره مننه جی. د بازو دلتا په ښکلا چې لوبې وکړې د بازو دلتا په ښکلا چې لوبې وکړې په ښکلا چې لوبې وکړې
پدې عقل د بازو نه خپګوین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموعه ګوین جبدا دا چې ډېرو ډېرو ستړو لدم ګوین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموعه ګوین جبدا. ډېره مننه جی. چې د خار له شوره تنګ شي او د سوات په لورې راشي چې د خار له شوره تنګ شي او د سوات په لورې راشي یا د سوات په لورې راشي بے خطرہ پکې ګرځا زرا زګوین جبدا چې د خار له شوره تنګ شي او د سوات په لورې راشي چې د خار له شوره تنګ شي او د سوات په لورې راشي یا د سوات په لورې راشي بے خطرہ پکې ګرځا زرا زګوین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموعه ګوین جبدا. ډېره مننه جی. ډېره مننه. دا در ډېره ښایسته ده که نه ماته ښکلې ښکاري دا در ډېره ښایسته ده که نه ماته ښکلې ښکاري که نه ماته ښکلې ښکاري زه جلال چې ورته ګورم شم نشه ګوین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموعه ګوین جبدا دا چې ډېرو ډېرو ستړو لدم ګوین جبدا د فطرت د ښکلاګانو مجموعه ګوین جبدا. ډېره مننه جی. ډېره زیاته مننه د سید بخجلال جلال صاحب. یقینا چې ټولو ملګرو به د خوندونه اغوستي وي په ترنم کې خپل غزل وي بل دا چې د ماحول مطابق غزل وي نو ډېر زیات خوند یې وکړو. حضرت خبره کې د وزن شته دی حضرت خبره کې د وزن شته دی حضرت خبره د بیخي روغه ده غاړې وتلو ته حاجت نشته دی خو بس صحیح ده که نه جي روغه ده او نن خو سبل شان کیفیت کې یم نن چې زما او د لالي روغه ده. په دغه شعرونو باندې زه د ورشا سدي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام زموږ سره شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما له طرف نه د روڼ سهار د ښاغلو سپېڅلو ملګرو ته نیک هیلې احترامات او سلامونه ډالۍ دي. خاص کر حسین شاه سواتی صاحب ته چې موږ له په دې پروګرام کې بلنه راکړه او په دې ګوین ژبه کې دا ښکلا جوړه کړه. یو جهان مننه. یو څو شعرونه دي وایي وینه پتن کې چې زما ګوري وینه پتن کې چې زما ګوري بیا ګرځي سر لمې سودا ګوري او د خپل ارمان قاتل مونږ چرته بخو د خپل ارمان قاتل مونږ چرته بخو ځان له پخپله به سزا ګوري او بیا یې زما په مینه شک راغلی بیا یې زما په مینه شک راغلی په ما تعویض کوي مولا ګوري. ډېره مننه چې ډېره مننه. یو څو شعرونه دي وایي په سو سو شونډو اسویلی دله راوړمه په سو سو شونډو اسویلی دله راوړمه او ته ګل وایې جانانه زه سپرلی دله راوړمه که ګلونه او میوې رانه د سوات غواړې لالیا که ګلونه او میوې رانه د سوات غواړې لالیا د ځان سره غوزان او مرخڼۍ دله راوړمه. مننه جی مننه. او چې ستا د کوڅې سپي د مجنون غوندې ښکل کړي چې ستا د کوڅې سپي د مجنون غوندې ښکل کړي خپل زړه وجود کې ګورم لیونی دله راوړمه. مننه جی. او خالونه په رخسار دې ځکه نشته رانجه نه وو خالونه په رخسار دې ځکه نشته رانجه نه وو جانانه د رنجو یو بوتلګۍ دله راوړمه. او ستا مور ستا نظرمات له سپېلنو له وجې نه کړي ستا مور ستا نظرمات د سپېلنو له وجې نه کړي جانانه د خیبر نه یو ګېډۍ دله راوړمه. مننه جی مننه. ډېر مننه.
او ما خوب ته د شپې ستا یادونه نه پرېږدي جانانه ما خوب ته د شپې ستا یادونه نه پرېږدي جانانه لالا مې راته ویل د خوب ګولۍ دله راوړمه مننه جي او ستا نوم ته خو ما ټوله زندګي خپله بخلې ستا نوم ته خو ما ټوله زندګي خپله بخلې شک مه کوه خپل ټول عمر ډالۍ دله راوړمه او اخرنی شعر دی وایي ها دا واخله جانانه ستا ستی دومره شوم نه یم دا واخله جانانه ستا ستی دومره شوم نه یم په لپه کې لمبه لمبه زړګی دله راوړمه په لپه کې لمبه لمبه زړګی دله راوړمه مننه جي مننه ډیره زیاته مننه د ورشاه ستی صاحب چې دغه خپل خوندور کلام یې زموږ سره شریک کړو نه صحیح دی صحیح لګ را راکوشو د ټاپ نه او واپسې کوو امید لرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي له بدقسمتۍ نه او له بده مرغه ملګرو نه مې پوښتنې ځکه ونه کړې چې کوم ویب ریکارډ موږ سره و نو هغه هم کور پرېښود ټوپک هم راغیستی و کالتوس هم پرېښي وه قیصه وه نو معذرت خوا یو زموږ خو دا خواهش و دا دغه وه تمنا وه چې ستاسو سره پوره ویډیوګانې شیر کړو او له بدقسمتۍ د وجې نه موږ غټ کارډ چې و هغه کور پرېښی و او کچ کارډ مو راغیستی و بس واپسې کوو